ولسمشر محمد اشرف غني ته نن چا مبارکي ورکړله. ولسمشر غني څومره خوشحاله سو او عبدالله باندې څنګه اوربال شو، دا ټول جزئیات را سره په همدغه ویډیو کې کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان مشرانو ولسمشر غني ته مبارکي وویله. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د اسلامي همکاریو او ملګرو ملتونو سازمانونو مشرانو ولسمشر محمد اشرف غني ته په ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده او د همکاریو د پراختیا هیله یې څرګنده کړې ده. د ارګ لخوا په خپره شوې وینا پاڼه کې ویل شوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي یوسف بن احمد العثمین لخوا ولسمشر غني ته په استول شوي پیغام کې ډاډ ورکړل شوی دی چې د اسلامي همکاریو سازمان او افغان دولت ترمنځ به د همکارۍ لړۍ دوام ولري. د غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ولسمشر غني ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ په بل بیان کې په دې اړه ویل شوي چې ښاغلي ګوتیرش افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې ملګري ملتونه به له افغان حکومت او افغانانو سره ګډ کار او هڅو ته دوام ورکړي او د دواړو لوري ترمنځ همکاري به لا پراخه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل پیغام کې هیله ښودلې ده چې د افغانانو په مشرۍ سوله ټینګه شي او د یوه سیاسي حل لارې په رامنځته کېدو سره په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ ترلاسه شي. ښاغلي ګوتیرش ویلي ملګرو ملتونه چمتو دي چې د سولې په بهیر کې ښځو او ځوانانو ته د پام وړ برخې ورکولو سره د دغه بهیر هر اړخیز ملاتړ وکړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.